السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران زده کوونکو، د فزیک دوهمه جلسه ته ښه راغلاست. په تېره جلسه کې موږ د فزیک تعریف مخشونه ولوستله او په دې کې موږ د فزیک کمیتونه لولو. زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. ایمون موضوع چې ده د فزیک واحدونه. ګران زده کوونکو، د فزیک واحدونه د فزیک کمیتونو خاصه اندازه ده چې د بل کمیت سره د پرته کولو په منظور کارول کیږي. خپل واحدونه هم د فزیک کمیتونو له مخې په دوه برخه ویشل سوي دي چې یوې ته وایي مبدعي واحدونه. ګران زده کوونکو، مبدعي هماغه اساسي ته وایي مبدعي واحدونه، او بل چې دي فرعي واحدونه. راځو ګران زده کوونکو اول په اساسي یا مبدعي واحدونو باندې. مبدعي واحدونه په مبدعي کمیتونو پورې اړه لري. لکه طول موږ په متر باندې اندازه کوو. طول په متر باندې دا یو مبدعي واحد ده. همدارنګه کتله په کیلوګرام باندې اندازه کیږي، دا بل مبدعي واحد ده. همدارنګه زمان یا وخت دا هم یو مبدعي واحد ده چې په سکند باندې اندازه کیږي، او همداسې نور مثالونه هم لرو. ګران زده کوونکو، فرعي واحدونه په فرعي کمیتونو پورې اړه لري. لکه د قوه واحده. هر یو ګران زده کوونکو بیل موږ وایو دا و د فزیک واحدونه. ګران زده کوونکو، اوس راځو د اندازه کولو د واحدونو سیستمونو ته. ګران زده کوونکو، اوس راځو د اندازه کولو د واحداتو سیستمونو ته. موږ 3 سیستم لرو. یو چې دی دې ته وایي اس آی سیستم، چې اس آی سیستم ته د ام که اس سیستم هم ویل کیږي. بل سیستم چې لرو هغې ته سی جی اس سیستم وایي. او بل سیستم چې موږ لرو دې ته وایي اف پی اس سیستم. یعنی د اندازه کولو واحدونو سیستمونه دي 3 ډلې دي. یو اس آی سیستم ده چې دې ته ام کی سیستم هم ویل کیږي، بل سی جی اس سیستم ده او بل یې څه ده اف پی اس سیستم ده. راځو ګران زده کوونکو اول په اس آی سیستم باندې یا ام کی اس سیستم باندې. په دې سیستم کې مبدعي کمیتونه اوږدوالی په متر، کتله په کیلوګرام او وخت په ثانیه اندازه کیږي. پاتې کمیتونه د هغه واحدونو په واسطه اندازه کیږي چې د دې 3 اساسي واحدونو له ترکیب یعنې یو ځایوالي څخه لاسته راځي. بل راځو سی جی اس سیستم باندې. ګران زده کوونکو، په سی جی اس سیستم کې مبدعي کمیتونه اوږدوالی په سانتي متر، کتله په ګرام او وخت په ثانیه اندازه کیږي. پاتې کمیتونه د هغه واحدونو په واسطه اندازه کیږي چې د دې 3 اساسي واحدونو له ترکیب یا یو ځایوالي څخه لاسته راځي. بل راځو ګران زده کوونکو په اف پی اس سیستم باندې. ګران زده کوونکو، اف پی اس سیستم څه ده؟ دا سیستم چې د انګلیسي انجینري سیستم په نوم یعنې برټش انجینرنګ سیستم په نوم یادیږي. په دې سیستم کې مبدعي کمیتونه اوږدوالی په فوټ، کتله په سلب او وخت په ثانیه اندازه کیږي. پاتې کمیتونه د هغه واحدونو په واسطه اندازه کیږي چې د دې 3 اساسي واحدونو له ترکیب یا یو ځایوالي څخه لاسته راځي. ګران زده کوونکو، زموږ بل عنوان څه ده؟ د اساسي واحداتو د مقدارونو تعریف ده. زموږ بل عنوان څه ده؟ د اساسي واحداتو د مقدارونو تعریف ده. ګران زده کوونکو، لومړی راځو زموږ اساسي
واحد څه ده؟ عبارت له متر څخه ده. ګرانو زده کوونکو، متر څه دي؟ یو متر هغه فاصله ده چې نور یې په 1/300 میلیونه سکند باندې یا همچنان مساوي کیږي 3.045 په توان د -9 وخت په خلا کې طی کوي. زموږ بله اساسي واحد څه ده؟ عبارت له کیلوګرام څخه ده. ګرانو زده کوونکو، کیلوګرام د کتلې د اندازه کولو واحد په اس آی سیستم کې کیلوګرام ده. هغې نه بعد زموږ اساسي بله واحد څه ده؟ عبارت له سکند یا ثانیه څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ثانیه یا ثانیې په اس آی سیستم کې د وخت د اندازه کولو واحد ثانیه ده. زموږ بله اساسي واحد څه ده؟ ګرانو زده کوونکو، امپیر ده. ګرانو زده کوونکو، امپیر د برېښنايي جریان د شدت اندازه کولو واحد دی. زموږ بله اساسي واحد څه ده؟ عبارت له کلوین څخه ده. کلوین. ګرانو زده کوونکو، کلوین د تودوخو د اندازه کولو واحد دی او بله اساسي واحد چې موږ لرو عبارت له مول څخه ده. ګرانو زده کوونکو، مول د مادې د مقدار بنسټیزه واحد دی او زموږ بله اساسي واحد څه ده؟ عبارت له کندیله څخه ده. ګرانو زده کوونکو، کندیله دا د روښنایي د شدت د اندازه کولو واحد دی. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ د فزیک نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت، د خدای په امان.